حامد کرزی امریکا سره د مخالفت د دوی د ظلمونو له امله و. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له سی ان سره په تازه مرکه کې ویلي چې په قطر کې د سولې پروسې بهیر څرنګوالی د پاکستان لخوا افغانستان د پر لیکدونکو مشکلات سترګې پټول او په افغانستان کې د امریکا د پوځ تګلارو ټول اوسنی وضعیت علتونه دي. حامد کرزی ویل امریکا سره د نور افغانانو د ستونزو اساسي او امریکا لخوا عامو افغانانو سره زور زیاتی دی. په کورنیو بمبار او د افغانستان په خاورو کې د زندانونو جوړول، د افغانانو د کورونو ته ننوتل او د شبني عملیاتو ترسره کول و. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.